نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت پر ورځ به الله جل شانو دوه قسمه زناور راولي. څو قسمه؟ دوه قسمه. یو هغه ظالمان او یو مظلومان. یو چې ښکرور دی او بل ښکرې نشته، او په دنیا کې د ښکرور لګېدلی دی، هغه بې ښکرې والی دی، وجلی دی. الله جل شانو به د قیامت په ورځ ځکه تله د عدل به لګېدلي که نه، الله جل شانو به فیصله د هغې هم کوي. الله جل شانو به داسې وکړم چې په دنیا کې ښکرور او هغه بې ښکرو کړي، دا بل به ورته ښکرور کړي، او بیا به الله وایي چې بدل دی واله بدل به والي، بیا به ټولو ته وایي چې څه شی خاورې شي، ټول به خاورې شي. نو په دغه وخت کې به کافر دا وایي، دا مفسرینو په دغه آیت باندې ذکر کړي دي. اوس ته په دغه وخت کې به کافر وایي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش چې زه هم خو داسې خاوره وی او چا رانه تپوس نه کولی څونه به ښه وی. الله جل شانو بل ځای کې وایي چې ځناورو نه بدتر دي، هغه دا خبره ده. صحیح ده. الله جل شانو به داسې حدیث شریف مې ته بیان کړو چې یو به ښکرور یو به بې ښکر وي. الله جل شانو داسې کوي. دغه شان چې کم ځناور هم ظلم کړی، کم انسان هم ظلم کړی، الله جل شانو هر څه برابروي په دغه ورځ باندې. هلته به بیا څوک ظلم نشي کولی، هلته به نه رشوت چلېږي نه به سفارش چلېږي. پاکستان خو به نه وي که نه، څه پاکستان به نه وي چې پیسې به ورکړي، پاکستان به نه وي چې ته به کونسلر او ناظم په چا پسې بوځې او هلته به څه وکړي ستا سفارش به وکړي، نه داسې خبرې پکې نشته. هلته بس ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فإن اعمال بني آدم وقولهم یوزن، هلته به د خلکو د اعمالو وزن کېږي. صحیح ده. کوالټي به الله جل شانو ګوري، کومه کوالټي والا عمل دی. صحیح ده. هغې مطابق به الله جل شانو فیصله کوي چې ستاسو څنګه فیصلې زه کوم، دغه شان به د نورو ځناورو نورو څیزونو هم فیصلې کوم. نو دا په فیصله کې ستاسو په شان دي، ستاسو دي فیصله به یو شانتي کېږي. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی فرمایي چې په د انسانانو نه علاوه چې دا کوم مخلوقات دي، ځناور وغیره، فرشتې نه، ځناور وغیره دنیا کې چې اوسېږي، د دې او د انسانانو کې عقل په دې کې عقل نشته، او د یو څلورو څیزونو عقل لی وته، څلورو څیزونو عقل لی وته. لومبی د الله جل شانو د معرفت پوهه ده ورسره. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الله جل شانو فرمایي هر یو څیز چې په کائنات کې د الله تسبیح وي، د الله جل شانو په معرفت کې دا ټول مخلوقات یو شان دي، ټول الله جل شانو پیژني. صحیح ده. دویم دی مذکر مؤنث پیژني، انسانان او د نور مخلوقات یو شان دي. دریم دا چې په طلب رزق کې تاسو په شان دي، تاسو چې څنګه طلب د رزق کوي، ګرځئ شپې ورځ منډې وهئ ځان له رزق پیدا کوي، دا مخلوقات هم داسې کوي. صحیح ده. دغه شانتې په تهیؤ کې دا یو شان دي. تهیؤ دا مطلب دی چې دوی د یو بل ډېر زیات خیال ساتي، په هغې کې دي ستاسو په شان دي. ځینې انساني هغه مثال د سپوی د سپو څنګه چې سپي هر ځای کې غاپي، دغه شانتې هغه هم هر ځای کې غاپي. څنګه چې سپی بې ډنګه غاپي، دغه شانتې هغه هم هر ځای کې غاپي. داسې نه وي. خیال مو کړی. او ځینې انسان هغه داسې چې هغه کې صفت هغه د تاوس وي. صحیح. د تاوس هم ډېر زیات فیشنیبل وي، فیشن کوي، هغه هم ډېر زیات فیشن کوي. پوهېږې ټانګه مانګه هر ټایم هغې رنګ کړي، په ځان باندې لاس ماس وي. ځینې انساني هغه کې جرأت او هغه کې وفا د اس په شانتې سیوي. اس کې چې څنګه جرأت او وفا وي، دغه شانتې په هغه کې جرأت او وفا وي. سفیان بن عیینه خپل شاګرد ته نصیحت کوي، وایي ځینې انسانان داسې په یو مجلس کې 50 د حکمت خبرې واوري، هغه پې اثر نه کوي، خو یو د حرامیتوب خبره واوري، بارې ډنګې راډنګې پښتانه. پوهېږې په دې خبره چې ښه خبره واوري 50 واوري، هغه نه وایي صفت ته چا نه بیانوي، خو چې یو عیب پکې هغه بیانوي. دا د چا صفت دی؟ د خنزیر صفت دی. ځینې انسانانو کې د خنزیر صفت دي، هغه داسې بیا ورته نصیحت کوي، وایي د هر انسان کې دا داسې قسمه صفات دي، نو داسې ځناورو سره وخت مه تېروه چې تا کې غلط صفت راشي، د دې ځناورو سره وخت تېر کړه چې په تا کې ښه صفت راشي.